نن چې موږ د کوم تخلیقکار په فکر او فن خبره کوو ټول پښتانه ښه پېژني ځکه چې هغه پښتو ژبې او ادب هغه د پښتو ژبې او ادب یو پېژندلی نوم دی. زموږ دغه روښان فکره ترقي پسند کم پرست کلمکار تش تخلیق نه دی کړی. هغه د خپلو لفظونو سره لکه د خپلو سپېڅلو مشرانو ښه کلک او رایستې سینه ولاړ د تنقیدي بصیرت او تخیلاتي توان علمبردار زیار په دې حقیقت هم ښه پوه و چې د هغه د وطن قام او کلتوري بیانیي دښمنان د هغه نور ایستل غواړي. هغوی په هېڅ شان د هغه شناخت منلو ته تیار نه دي. هغه د وخت دغه وحشیانو د انساني ادراک او رڼا دښمنانو ته ښه په واس کې مې وایي چې که تاسو زما د کلتور ونه پرې کوئ نو دا یاد ساتئ چې زه او زما ملګري به په دغه ونه کې لکه د حضرت عزیر علیه السلام په ثابت قدمۍ سره ولاړ یو موږ به ورسره مرې وایي. هغه په دې حقیقت هم ښه آګاه دی چې دې ارمان او دې ارزو سره زموږ بلا پوهان مبارزان او فنکاران خاورو ته لاړل. پوهان څه چې بلا سربازان او ځوانان هم د دې ارمان د سره صدقه شو. زموږ دغه ځیرک روښان فکره تخلیقکار یو ښه نقاد ښه ژباړن او د رسا فکر څښتن دانشور هم و. زما زړه وایي چې د هغه د ژوند په دغه ټولو اړخونو خبره وکړم خو نه پوهېږم چې زما کلم ما سره نن هغسې ملګرتیا ولې نه کوي. تاسو ټول خبر یئ چې انسان د غار نه تر محل کوم اوږد سفر کړی دی د هغه تنقیدي بصیرت او تخیلاتي توان هغه سره کلکه ملګرتیا کړې ده. زیار هم د مضبوط تنقیدي بصیرت او خیرات تخیل څښتن دی خو د هغه نه ګیر چاپېره د تېرو څو کلونو راسې ځینو وحشیانو د انسان دغه دواړو قوتونو ته لاره بنده کړې ده او اولسونه یې په غیر فطري لارو ورچولي دي. خو زیار او د هغه د فکر ملګري په دغه لمبه ماحول او تیاره چاپېرچل کې د رڼا سفر جاري ساتلی دی. ځکه خو په جار وایي زه په دې خبره پوه یم د پخوا نه چې ژوند لوبه د کلارې نه دی جنګ دی. ما اوږه ورکړې تل د ښه په نه نه مې تېښته ده ترې کړې نه مې څنګ دی او په هغه دغه نه چې ملا به کلکه تړل غواړي لوېدل دي پاڅېدل دي دا سفر د ژوندانو. دې ته موږ د زیار د ژوند نظریه هم ویلی شو چې هغه په تسلسل سره په ډېر استقامت خپله مبارزه جاري ساتلې ده او خپل ولس ته هم د بیدارۍ حرکت جرأت او پاڅون پیغام ورکوي. خو زیار محض یو سیاسي کارکن نه دی. هغه د خپل وخت یو صاحب اسلوب شاعر هم دی او شاعري داسې یو زیبا هنر دی چې د ارسطو نه تر دې دمه پورې د وخت هر فلسفي او هر نقاد د خپل فکر و فن رڼا اچولې ده. چا ورته تخیل ویلی دي نو چا د ژوند تنقید او تفسیر ګڼلی دی چا ورته د الهام مقام ورکړی دی نو چا د ابلاغ. د زیار په شاعرۍ کې د شاعرانه صنایع بدایع او استعاراتو کمې شته خو هغه دغه کمې د جذبې په اور د فکر په الوت او د اظهار په سادګۍ پوره کړی دی. دا داسې سادګي ده چې بلا رنګینۍ ترې ځان شه. سادګي او سلاست چې عامیانه فن نه لري نو د فن کمال بللی شي. هم دغسې فن ته د فن استادان د سهل ممتنع مقام او درجه ورکوي. دلته د جذبې اور او د فکر زور داسې غاړه په غاړه ورغلي دي چې د زیار شاعري هم په هم عصرو شاعرانو کې منفرده کړې هم ده او د خپل اسلوب رنګ هم ورکړی دی. او اوس په اخر کې د دې وعدې سره اجازت اخلم چې د زیار په ژباړلو کتابونو به چېرته بیا لیک کوم. زه دې حالاتو کړم په غم باندې اخته جانانه زما نه هېره شوه سندره او ټپه جانانه داسې بیخي د هېرولو سړی هم نه یم چېرته په کال کې مې یو ځل نیم یادوه جانانه.